د جبرائیل امین په واسطه نازل شو. جبرائیل تر ټولو ملائکو غوره شو. پر محمد صلی الله علیه وسلم نازل شو. محمد د ټولو پیغمبرانو غوره او خیر البشر شو. د اسلامی امت لپاره نازل شو. دا امت تر ټولو امتیانو غوره شو. په کومه میاشت کې چې نازل شو هغه میاشت تر ټولو میاشتو غوره شو، روژه. او په کومه شپه چې نازل شو هغه شپه تر 1000 شپو غوره شوله. خو که دغه قرآن کریم زما او ستا په زړه کې وي څومره غوره زړه به وي، او که د خپل ژوند لپاره تګلاره وټاکو څومره بهتره او نیکمرغه ژوند به مو وي. که ته هره ورځ د قرآن کریم یوه برخه نه لولې نو ژوند به دې بې خونده وي. نو بیا ولې باید د بې خونده ژوند نه ګیله وکړي؟ ځکه تا یې اصلي لامل پرېښی دی.